ستړي مشئ. زه د مصري اهرام لرغونې ډبرینې ودانۍ مخې ته ولاړه یم دلته په مصر ګیزا کې چې ډېر تاریخي اثارو څخه دي، د نړۍ د عجایبو څخه دي او دا یو تر ټولو لوی اهرام چې دی یا حرم چې دی هغه د خوفو په نوم یادیږي چې درې پاچایان و، خوفو، کفره او منکره چې دلته زما شاته دی. نو دا لږ تر لږه دلته 118 پیژندل شوي اهرام دي، خو په دې کې بیا ویل کېږي چې تر 80 زیات یې په سودان کې دي. خو د دې ځانګړتیا څه ده؟ هغه دا ده چې په نړۍ کې تر اوسه کوم عجایبو څخه چې پاتې دي هغه کې تر ټولو زوړ چې تقریبا 2000 کاله پخواني دي هغه همدغه حرمونه دي چې دلته پاتې دي. او دې منځ کې د فرعونانو د مقبرې او د هغوی د میرمنو مقبرې دي دلته. نو راځئ دغه آثار او دغه تاریخي ځای به په تاسو باندې نن ووینم او په ګډه به یې ننداره وکړو. جزا پیرمیډز یا اهرام مخې ته ولاړه یم. دا تر ټولو غټ حرم دی چې خوفو نومیږي. بیا به هم د دې تاریخ په اړه تاسو سره په دې ویډیو کې نور معلومات شریکوم. خو دلته تاسو وینئ یو ډېر غټ غار دی او هغې ته به ورننوځو. تاسو سره به د هغې ویډیو هم د دغه حرم لوړوالی 140 متره دی چې د قاهرې څنډه الجزا یا الګیزا کې د مصر تر ټولو لوی حرم دی. خوفو حرم 3 لوی داخلي دالانونه او 2 دروازې لري چې تر ټولو لویه دروازه یې 40 متره اوږده او 8 متره لوړه ده. په دې اخره کې بیا د 3 وروڼو پاچاهانو څخه د یو ورور قبر دلته موندل شوی دی چې مومیایي شوی جسد یې ښایي چې اوس کوم میوزیم ته وړل شوی وي. نو دا به هم په ګډه ووینو. دا هم یو لنډ تاریخ د مصر د اهرامونو. دلته ډېر بیروبار دی، پارلاموس فارم او بیا نور ویډیوګانو په تمه کې.